کله چې ښځه د کور نه بهر ووځي نو شیطان ورسره ملګری شي او د خپلې مرضي او د خپلې خوښې موافق دا په ګناه ور اچوي. کم از کم بې پردګي او پردو خلکو ته زینت ښکاره کول خو ضرور ورباندې شیطان کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي استشرفها الشیطان، د دینه انسانی شیطانان هم مراد کیدی شي، لکه فاسقان، فاجران او خراب خلک چې هغوی په کوڅو او په لارو کې ناست وي او پردیو ښځو ته ګوري. نن تاسو وګورئ هغه خویندې چې په فاسده جامه کې مکتبونو ته روانې دي یا پوهنتونونو ته روانې دي، هغوی په دې پوهیږي چې څومره انسي شیطانان دوی پسې روان دي. د خویندو دپاره څومره د شرم او رسوایي خبره ده چې د دوی د بې پردګي د وجې نه هغوی د سترګو په زنا کې مبتلا شي. همدغه خویندې دي چې بې پردې او په فاسد لباس سره د کوره اوځي او همدغو فساقو او فجارو ته د سترګو د زنا موقع برابروي. په ګناه کې دواړه شریک دي. که سړی ګنهګار دی نو دا ښځه هم ګنهګاره ده، ځکه همدغې ښځې هغه سړي ته د سترګو د زنا دعوت ورکه، رغبت او د ځان طرف ته د نظر کولو په صورت کې دا ښځه ګناه کوي او نارینه هم ځان سره په ګناه کې شریکوي. نن ورځ موږ وینو چې اکثره خویندې د خپلو کورونو نه بې پردې وځي او که جامه یې هم په تن وي داسې جامه یې اغوستې وي چې د خلکو توجه ځان طرف ته جلبوي. دا د ښځو فطرت دی چې کله ښې جامې واغوندي او ښه ځان برابر کړي نو بیا یې دا خواهش وي چې ما څوک وویني. که سړی نه وي نو په ښځو خو ضرور او خامخا ځان ویني. دا چې فاسدې او نیمه لوڅې جامې اغوندي او د کوره اوځي دا زینت د چا لپاره؟ دا سنگار د چا لپاره؟ دا د پردو خلکو لپاره نه دی، د چا لپاره دی؟ د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږي، الله به درنه پوښتنه نه کوي. تاسو ته وایم خویندو، زما په خبرو مه خفه کیږئ، زه واقعیت درته وایم. کله چې تاسو پردو ودونو ته ځئ نو د هغې نه ښې جامې چې تاسو نه لرئ هغه په ځان کړئ، ځکه چې تاسو د جسم او د خپل د پوشاک نمایش کوئ، په خپله هم ګناه کوئ او نور خلک هم په ګناه باندې راوچتوئ. عام طور په ښاریو کې حتی اوس په کلو کې هم ښځې د کوره اوځي، ځان لپاره جامې اخلي او د کور سودا ښځه نن ورځ کور ته وړي. زموږ فقها لیکي چې ښځې د مانځه لپاره جوماتونو ته نه ځي. دا د دې لپاره چې نن فتنه ده، هسې نه چې زموږ خویندې په فتنه کې پرېوځي. بازارونه چې د الله رب العزت په نزد د ټولو نه بدترین مقامات او بدترین ځایونه دي، نو څنګه هغوی په ازادي سره اوځي او په بازارونو کې ګرځي؟ زموږ علما دا لیکي چې مقدس اماکن چې جوماتونه دي، خویندې د هلته د مانځه لپاره نه ځي، ځکه د فتنې ویره ده. نن ورځ چې تاسو آزاده په بازارونو، په زیارتونو او په دفترونو کې ګرځئ، دا به د کوم ځای نه تاسو ته اجازت وي؟ تاسو به الله رب العزت د آخرت په ورځ په خپل حضور کې نه درئ، الله به درنه پوښتنه نه کوي. همدارنګه طبراني او صاحب د کنز العمال د حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنها یو مرفوع حدیث را نقل کړی. عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تخرج من شهرة من الطيب فينظر الرجال إليها إلا لم تزل